مننه. وخت مو په خیر پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو پیښو ته. د کندهار سیمه ییز مسؤلین وایي چې د کندهار ښار له بېلابېلو سیمو څخه راټول شوي 15 ټنه بې کیفیته او تاریخ تیر خوراکي او غیر خوراکي توکي راټول او وسوځول شول. د کندهار ښاروالۍ ویان سیف الله عاصم په ژوږ خبري اژانس ته وویل چې یاد توکي د یوې میاشتنۍ کمپاین په ترڅ کې راټول شوي دي. نوموړي زیاته کړه د مستهلکینو د ملاتړ یاد کمیسیون له 11 دولتي ادارو څخه جوړ شوي او هره اونۍ 3 ورځو د ښار په بېلابېلو برخو کې د پلټنو کمپاینونه ترسره کوي. د عاصم په وینا په دغه کمپاینونو کې د هغه دکاندارانو او سوداګرو توکي ضبطیږي چې تاریخ تیر، بې کیفیته یا روغتیا ته زیانمن توکي پلوري یا هم خوراکي او غیر خوراکي توکي د معیارونو خلاف ذخیره کوي. د کندهار اوسیدونکي د دغه اقدام هرکلی کوي او له چارواکو غواړي چې دا ډول څارنې دوامداره وساتي څو د بې کیفیته او زیانمنو توکو مخه ونیول شي او د خلکو روغتیا خوندي پاتې شي. ټرمپ وایي روسیه او اوکراین به ژر تر ژره د اوربند په اړه خبرې پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې له پوتین سره یې 2 ساعته تلیفوني خبرې ښې وې. هغه په خپل ټولنیز شبکه ایکس پاڼه کې لیکلي چې روسیه او اوکراین به سمدلاسه د اوربند خبرې اترې پیل کړي. ټرمپ لیکلي چې روسیه او اوکراین به سمدلاسه د اوربند او تر ټولو مهم د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې اترې پیل کړي. هغه زیاته کړه چې د پوتین سره د هغه د خبرو اترو فضا دوستانه وه او روسیه غواړي چې د اوکراین سره د جګړې له پای ته رسیدو وروسته له متحده ایالاتو سره سوداګري پراخه کړي.